سلام، وخت مو په خیر. زه سید ولی کامران یم. نننی بحث د سولې په راتګ ده. آیا دا ځل څنګه افغانان خوشبیني ښیي چې سوله راځي؟ طالب استازو هم زړه ښه کړی چې د سولې په تړاو وروستۍ پرېکړه وکړي. آیا په رښتیا د افغانانو دغه ستر ارمان به پوره شي؟ دا بحث میلمه مو په خوست کې د سیاسي ګوندونو او مدني نهادونو مشر میرنه ګل تڼیوال ده. بحث ته په خیر راغلی. که فیل کې تڼیوال صاحب راته ووایي دا ځل افغانان ډېر زیات خوشبیني ښیي چې ګواکې سوله راځي. ستاسو وضاحت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د زرغون تلویزیون محترم لیدونکو اوریدونکو او د ولس غږ رادیو محترم لیدونکو کامران صاحب، تاسو ټول په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې سوله په حقیقت کې ژوند اصلا د انساني ژوند په سوله کې ده او بیا سوله په امنیت کې ده، په امنیت پورې تړلې ده. اوسنۍ سوله زما په نظر باندې افغانان 40 کاله په جنګ کې وکړېدل، مړه شول، زجرونه تکلیفونه ولیدل، مختلف کورني او بهرني داخلي ولیدې، جنګونه ولیدل. خلک په رښتیا هم، ولسونه په رښتیا هم ډېر ستړي دي، د جنګ نه ستړي دي. نو سولې ته ډېر ارزومند او هیلهمند دي. زما په نظر باندې اوسنۍ سوله چې بېلابېلې دورې تېرې کړې، ډېر وخت یې ونیو، د مذاکراتو ډېر وخت ونیو د امریکا او د طالبانو ترمنځ. زما امیدواري داسې ده چې د ټولو افغانانو امیدواري هیله دغسې ده چې د سږ کال وروسته له دغې نه به انشاءالله دایمي او دوامداره باعزته سوله په افغانستان کې منځته راشي. خدای دې وکړي چې دغه ارمان د خلکو، د هیله د خلکو ترسره شي. زه فکر کوم چې اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي او د طالبانو هغه دوستان او ملاتړي هم په دې پوه شوي دي چې په افغانستان کې وروسته له دغې نه جنګ د هیچا په ګټه نه دی، نه د افغانانو په ګټه دی، نه د ګاونډیانو په ګټه دی. البته یو شمېر ګاونډیان، یو شمېر مشخصې کړۍ به دا هڅه کوي چې دا سوله بیا هم په دې سوله کې دوی خپل امتیازات ترلاسه کړي او دوی وتوانېږي هغه څه چې ډېره پخوانۍ ستراتیژي د دوی موجوده وه، 50 کلنه ستراتیژي د ځینې هېوادو، هغه کې به کوښښ وکوي چې یوه برخه دوی ترلاسه کړي. اما زما په نظر باندې اوسنۍ سوله انشاءالله دوامداره باعزته سوله به وي او زه ټولو افغانانو ته دغه غور کوم، د امید هغه چې انشاءالله دا سوله به وشي او دا سوله به کېږي. محترم، وړاندې تر دې چې طالبانو هم بېلابېلې ناستې وکړې، خو دا ځل یې زړه ښه کړی ده چې د دې میاشتې په وروستیو کې دغه پرېکړه اعلان کړي چې د سولې په راتګ د افغانانو سره بین الافغاني مذاکرات چې دوی وکړل په قطر هېواد کې. مشخصا ویلی شئ چې پخوا ولې د زړه نه ښه کاوه؟ لوی لاملونه اوس څه کېدلی شي چې دوی سولې ته هرکلی وویلې او پخوا هم دلته همدغه جنګ کې ښکېل و، د ښکېلې خواوې د حکومت پر وړاندې. اوس دوی څنګه په کوم اساس زړه ښه کړی ده سولې ته؟ کامران صاحب، تاسې پوهېږئ چې په مذاکراتو کې دا یو طبیعي خاصه ده د هر هېواد او د هر کس په منځ کې چې داسې مذاکرات موجود وي چې دوی غواړي د مذاکراتو په میز باندې یو څه امتیازات ترلاسه کړي. یو خو دا خبره وه چې دوی دغه چنه‌بازي په اصطلاح وهله چې دوی یو څه امتیازات ترلاسه کړي. بل د دوی د اصلي غوښتنه دا وه چې خارجیان، ناټو او امریکا په افغانستان کې پرته دي، افغانستان یې اشغال کړی دی. دوی په دین د مطمئن شي، ډاډه شي چې د دوی اصلي غوښتنه دا وه چې دا د ملک نه وځي، اشغال نه خلاص شو. اوس تا د امتیاز خبره وکړه، د امتیاز ورکړل شوی ده که څنګه؟ زه فکر کوم چې امتیاز به لا ډېر وي، لا به لږ وي، خو د دوی غوښتنه به دا وي چې دا وه او دا به وي چې دوی ته باید امتیاز ورکړل شي. اما دوی په دې باندې پوه شول، هغه څه چې دوی غوښتل، هغه څه چې د پردې تر شا دوی ته چا مشاورې ورکولې، په دې باندې پوه شول هغه څه چې دوی غوښتل چې 100% کې به دا ترسره نه شي. اما تر یوه سرحده پورې امتیازات خو د دوی اساسي غوښتنه د اول نه تر اخره پورې دا وه چې خارجیان د ملک نه وځي، اشغال نه د خلاص شي افغانستان. دا د دوی اساسي غوښتنه وه. دا غوښتنه زه فکر کوم دا ترسره کېږي، دا منل شوې ده.
او په هغه شرط باندې ځینو چې معتبرو سرچینو ویلي چې ممکن د دې میاشتې په وروستیو کې د خپله نهایي پرېکړه اعلان کړي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه هم په افغانستان کې دننه شتون لري او په یو میاشت کې امکان نه لري چې پرله پسې دی ووځي بیا هم د دوی پرېکړې هغه امتیاز ورکول خو بیا هېڅ نه شو. زه فکر کوم چې اوس امریکایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې په دغه 12 لسیزو کې دوی غټ توان یې وکړ، غټ نقص یې وکړ، هم یې په اقتصادي لحاظ نه، هم په فزیکي لحاظ نه، هم په معنوي لحاظ نه. دوی به هدف د افغانستان په جنګ کې وستړي شوي دي، په دې باندې پوه شوي دي امریکایان چې موږ په دې ډول باندې نشو کولی چې افغانستان د جنګ له لارې مهار کړو. طالبانو اوس دا درکړې ده چې امریکایان په هر ډول چې وي په شکل د اشکالو په تدریجي ډول امریکایان د دې ملک نه وځي. دا د دوی لپاره برای دی، دا د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه ده. نو په دې نسبت باندې دوی اوس دغه هغه ترلاسه کړه، دا اطمینان ترلاسه کړه چې امریکا هغه به یعنې لوی لامل دا کېدلی شي چې لکه څنګه چې امریکایانو منلې ده کېدلی شي چې امریکایان وځي. البته یو څه موده وروسته که وځي، یو څه موده مخکې که وځي، دا بې تفاوته خبره ده. اما تعهد یې په دې دی چې امریکایان به وځي، خو په دغه شرط باندې چې په افغانستان کې صلح امنیت را منځته شي، په افغانستان کې باثباته صلح دغه د 20 کالو لاسته راوړنې چې دلته په افغانستان کې موجودې دي دغه د لاسه ونه وځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم دواړه طرفونه اوس دغه نتیجې ته رسېدلي دي او دا دومره زیات وخت چې په دې باندې ضایع کړو، هغه څه چې په جزئیاتو باندې البته د دوی سره طرحه و، هم د امریکایانو سره، هم د طالبانو سره، شاید چې دوی نتیجې ته رسېدلي وي. او اوس که وځنډېده هم ځان رم پکې راغی، مګر زما هغه دغه هیله به دا وي، زما خوشبیني به دا وي، شاید د افغان ولس هم دا وي چې صلح حتما راتلونکې ده او په دې وطن کې به راځي. بلې د دې څرګندونو سره سره د بین الافغاني مذاکراتو سره سره کوم چې په قطر کې دوه افغان حکومت او طالب مشران سره ناست دي، دا ځل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم خوشبیني ښودلې. دغه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خوشبیني یا دغه څرګندونې ستاسو د دوی څنګه ارزوي د سولې په مورد باندې؟ کامران صاحب، یو بل شي ته باید موږ متوجه شو. د امریکا غوندې هیواد چې دی همیش خپل شخصي هغه ولسمشر خپل شخصي ګټې هم په نظر کې نیسي. په امریکا کې انتخابات را روان دي، په دې انتخاباتو کې یو برد به د دغه وي چې د طالبانو سره صلح وشي او امریکایي عسکر د افغانستان په اصطلاح دغه اشغال چې دوی بولي دوی وځي. نو یوه برخه یې دغه ده چې ټرمپ اوس ومنله چې په هره وسیله سره چې موږ به د افغانستان نه وځو. بله برخه دوی ماتې ومنله؟ بالکل په دې کې شک نشته. زه په اطمینان سره ویلی شم لکه روسان چې په ماتې سره په بیړه سره ووتل، روسانو خپله ماته ومنله، امریکایانو هم خپله ماته منلې. دوی که غواړي که نه غواړي، دا د دوی ماته ده، ماته یې ومنله. نو بنا پر دې دوی کوشش کوي چې یو څه به عزته غوندې وځي، د روسانو په شان بې عزته ونه وځي، یو څه به عزته وځي. په وتلو کې زه مطمئن یم، ډاډه یم چې دوی پاتې کېږي نه، وځي به، اما به عزته. یعنې دغه د سولې بهانه دی لټوي چې د سولې په مورد تر څو افغانان سوله ترلاسه کړي او په دې مورد باندې ستاسو په نظر داسې وي؟ بلې، زه فکر کوم چې دوی د پاکستان سره هم نتیجې ته رسېدلي دي، ځکه پاکستان په دې سوله کې مهم نقش لري. طالبانو د دوی له خوا تمویلېږي، طالبان ته دوی ټول امکانات برابر کړي دي، دا پټه نه دی چې نه. او د دوی سره هم نتیجې ته رسېدلي. له بلې خوا نه دوی په دې باندې پوه شوي دي، امریکایان په دې باندې پوه شول چې موږ د سولې په نوم عنوان سره هغه څه مې چې کړي دي فقط دومره وکړي چې د 20 کاله په د 20 کالو کې دوی چې څه کړي دي، لاسته راوړنې لرلې دي، هغه لاسته راوړنې حد اقل 80% وساتي. 100% هم فکر نه، زه مطمئن نه یم چې دوی به دا ووایي چې 100% ما څه چې کړي دي هغه درست دي او هغه به طالبان هم راسره ومني، جهان به یې ومني، ګاونډي هېوادونه به یې ومني. اما په دې باندې دوی خوشحاله دي چې هغه لاسته راوړنې زموږ وساتلی شي او بالاخره د سولې په بهانه باندې سوله په افغانستان کې را نه شي. خدا نخواسته دغسې نه شو لکه روسان چې په بې عزتۍ سره ووتل. زموږ لپاره یو څه عزت پکې موجود وي، یو څه هغه پکې موجود وي چې موږ جهان ته ووایو چې موږ هم دغسې نه یو وتل، چې په دې باندې پوه شو چې په افغانستان کې په جنګ باندې څه نه کېږي. بالاخره طالبان هم د دې ملک خلک دي، د دې وطن خلک دي،
په افغانستان کې باید سوله تامین کړو. دوی ښه بنجویي پیدا کړې ده او دا بنجویي درست هم ده، تحلیل یې اوس درست هم دی، په دې باندې پوه شوي هم دي. په جنګ سره نه طالب میدان ګټلی شي نه دوی ګټلی شي. بېګا د ولسمشر نهایي پایلې اعلان شوې. ولسمشر غني د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسمشر شو د 5 کالو لپاره. د سولې دغه راتګ د به تر ډېره زیاته زمینه سازي ونه شي په داسې حال کې چې ولسمشر غني په خپله وینا کې بېګا وویل چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته به سوله رسومه. اول خو د ولسمشر اشرف غني کامیابي تاسو ته او تاسو د تلویزیون له مخې ټولو خوستوالو ته مبارکي وایم. دا یو ډېر ښه کار وشو، په ځای کار وشو. اما زما شخصا غوښتنه به دغه وي چې ولسمشر اشرف غني وروسته له دغې نه هڅه وکړي چې دغسې دوه سری حکومت لکه چې په 5 کالو کې ټول افغانان هم د درد سر ورته پېښ شوی و او دته هم درد سر پېښ شوی و، هغسې که اشتباه یې بولي، که غلطي یې بولي، که فشار یې بولي، دغه په آینده کې قبول نه کړي. له بلې خبره دا ده چې تا د سوال د پوښتنې په ځواب کې زه ووایم چې په دې برخه کې به سوله ته یو څه مشکلات جوړ شي که نه، زه 100% کې مطمئن نه یم. زمینه به ورته مساعده شي که نه، ځکه چې نهایي پایلې مې اعلان شولې او خپله ولسمشر غني زمینه به مساعده شي، خو تر اوه حده پورې زه فکر کوم چې هم ګاونډي هېوادونه اوس ایران، پاکستان او خپله طالبان او دا مخالفین چې د په داخل کې موجود دي، دا که ټول قوت سره یو ځای شي یو څه ستونزه به موجوده وي. اما زه مطمئن یم چې دغه ستونزه دوی ایجاد نه کړي. ایران او پاکستان یا بل ګاونډی هیواد او یا چین او یا روس، حتی تاسو به پرون په یاد وي چې یو شمېر مدني فعالان د روس سفارت ته ورغلل، یعنې خواهش وکړه چې تاسو زموږ په کورنیو چارو کې مداخله مه کوئ. یعنې معنا د دغې دا وه چې دلته تشویش موجود دی، د روس نه هم موجود دی. چین هم په د اوسو وختو کې تاسو پوهېږئ چې د امریکا سره مناسبات خراب دي او بنا پر دغه هغوی هم غواړي چې اوبه خړې کې میان پکې ونیسي. او پاکستان هم په 100% کې موږ مطمئن نه یو چې پاکستان به واقعا صادقانه په دغه برخه کې قدم واخلي. بله ستونزه دا ده چې په داخل کې دلته اوس ډاکټر عبدالله بیګا چې څه وویل د دولت په ضد یې کومه غوښتنه هغه کړه، حتی دغه انتخابات غیر قانوني وګڼل، غیر شفاف یې وګڼل. زه فکر کوم چې تر اوسه حتی پورې به دغه ستونزه وي، اما په دې باندې ډاډه یم چې دا ستونزه به قدم په قدم حل کېږي. ولسمشر غني او د ده هغه ټیم او د ټول دوستان باید په دې کې ډېر ماهرانه او ثابت قدمونه واخلي، ځای پر ځای قدمونه واخلي، د احساساتو نه کار وانه خلي، چا تر فشار لاندې به مورد را نه شي. زه فکر کوم چې سوله به راشي، اما یو څه وخت به په دغه برخه کې ستونزې موجود دي. بلې تڼیوال صاحب د دې سره په موقع ته په کتو سره بهرني هیوادونه هم نه غواړي، بالخصوص ګاونډي هیوادونه خپله په افغانستان کې دننه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ډاکټر عبدالله ته دغه ستونزې شتون لري. اما بیا هم د دې ستونزو سره ولسمشر غني به لکه څنګه چې په خپله وینا کې ویلي دغه افغانانو ته به تر څومره قناعت ورکړي او د افغانانو دغه ستر ارمان به پوره کړي که نه. ولسمشر غني خو افغانانو ته قانونا سم ځواب ویلی شي. هغه دا دی کامران صاحب چې انتخابات چا کړي دي، انتخابات وشول، دی خو د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه ولسمشر اعلان شو، خپله ځان نه دی اعلان کړی. دی کولی شي چې خپلو هغه مخالفینو ته ووایي چې تاسو مهرباني وکړئ قانون ته مراجعه وکوئ. قوانین دغه دي چې اول د هغوی په ډاکټر صاحب عبدالله به وښیم چې په هغه باندې د فشار راوړي په د انتخاباتو په کمیسیون باندې، انتخاباتو کمیسیون چې حتی هر څه چې کولی شي په هغه باندې د فشار راوړي، عریضه دې ورته وکوي، ورته ودې وایي چې دغه غلطۍ تاسو کړي دي. که فرضاً هغوی ونه منله، ستره محکمه موجوده ده، ستره محکمه ته د عریضه وکړي، ورته ودې وایي چې دا غلطۍ موجودې دي. که چیرې دا غلطۍ تثبیت شوې واقعاً، خو بالکل بیا خو اشرف غني باید هغه تیر شي دي نه. که چیرې تثبیت نه شوې، دوی بله لار دا ده چې دوی
مدني حرکتونه وکړي. بلې یوازې عمومي هدف مې دلته په سولې باندې موږ غږیږو که نه یوازینی هدف مې دا ده لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویلې چین نه غواړي، روس نه غواړي، مثلا ګاونډي پاکستان یا ایران نه غواړي. بالخصوص د دې سره ډاکټر عبدالله نه غواړي، د پلویان نه غواړي چې په افغانستان کې دننه دی ولسمشر چې دا جعلي نهایي پایلې دی اعلانوي یا ښیي په اثبات رسوي. اما د دې سره د سولې په راتګ لکه څنګه چې د ټینګار کړی ده دغه خوشبیني به افغانانو ته لا څومره ورکړي ولسمشر غني په دې 15 کلنه دوره کې دغه ستر ارمان به عموما تاسو مشخصا راته ویلی شئ چې دغه ستر ارمان به د افغانانو سره زه فکر کوم چې ولسمشر اشرف غني او د ده هغه ټول ملګري دوستان اوس کافي تجربه پیدا کړې ده او دغه تجربې په نتیجه کې قوانین هم ورته معلوم دي. د قانون په چوکاټ کې دای د انتخابات کمیسیون رئیس جمهور د زیاتې رایې په درلودلو سره رئیس جمهور اعلان کړ، ته خپله ځان نه دی اعلان کړی. بنا پر دې په قانوني لحاظ باندې یو ما وویل چې یو څه موده به د په مقابل کې ستونزه وي او مده یې کړای شي چې په ډېرې اسانۍ سره په افغانستان کې صلح دپاره کار وکوي، صلح دپاره زمینه مساعده شي، ځکه اکثریت ولسونه افغان ولسونه یې دنه ملاتړ کړي. په دې ملاتړ کې چې په دې 15 کلنه دوره کې په دغه دوسري حکومت کې بلې بده مرغه چې دا اصطلاح نه ده په دغه حکومت کې خدینه حکومت خلک ستړي وو. اوس په طبیعي ډول باندې افغانان د ولسمشر هرکلی کوي، د دنه ملاتړ کوي. بنا پر دې زه فکر کوم چې سوله راتلونکې ده او د سولې په مقابل کې غټ خنډ نه ګورم، نو بنا پر دې یو څه مشکلات به موجود وي. ډېره زیاته مننه. لنډه وقفه لرو. درنو اورېدونکو راسره اوسئ، د سولې په مورد راسره تڼیوال صاحب محترم شتون لري، راګرځو، بحث به دوام ولري، راسره اوسئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه رالاست. تڼیوال صاحب که دا هم راته وایي په ټوله کې لس رسمي او غیر رسمي ناستې د افغان استازو، د افغان حکومت استازو او د طالب استازو په قطر هیواد کې وشوې. وړاندې له دې مشخصا تاسو هم یادونه وکړه، مشخصا ویلی شي چې دا ځل د ناستې کوم لوی لاملونه کیدلی شي چې هم افغان حکومت وړاندې هم یادونه وشوه چې دوی غوښتل، اما طالب حکومت استازو دوی نه غوښتل چې په دې برخه کې مثلا لیوالتیا ورته وښیي سولې ته. دا ځل لوی لاملونه کوم دي چې په دې برخه کې دوی زړه ښه کړه او دغه لسم دور ناستې یا په عموم کې او دورې ناستې رسمي شوې وي چې دوی د سولې په راتګ سره زړه ښه کړه؟ ما خو مخکې وویل چې طالبان پس له ډېرې پروسس نه او له ډېر تحلیل تجزیه نه خپله طالبان او د طالبانو ملګري دوستان هغه څوک چې مشاوره یې ورکوي هغوی دې نتیجې ته ورسېدل چې وروسته له دغې نه په دغه روان حالت به کې موږ ګټه نشو ترلاسه کولی. بنا پر دې ضرورت یې دغه دی چې په افغانستان کې یو دایمي باعزته صلح رامنځته شي. طالبان به اوس هم زه فکر کوم چې وغواړي چې بیا هم د هغې هغه نه چنهبازۍ نه بیا په اصطلاح د هغې هغه نه دوی کار واخلي چې ووایي چې موږ د دولت سره مختلف بناجویۍ یا د دولت مشخص دولت یا ګروپ سره هغه څوک چې د سولې په نوم باندې وزارت دولت وزارت جوړ شوی دی یا هغه یوه طرحه جوړه کړې ده هغې خپل هغه څوک چې د دوی سره مذاکرات سرته سوي دي افغاني مذاکرات د دوی په منځ کې په دې باندې هم شاید دوی یو سلسله پوښتنې او سوالونه هغه ولري او نور افغانان هغه سیاستوال او هغه سیاسي ګوندونه به هم په دغه باندې یو څه انتقاد ولري، اما دا په ځای نه دی ځکه صلح اصلا د صلح تامین، د صلح راوستل، د صلح مطمئن کېدل دا د دولت اساسي وظیفه ده، یو د وظایفو نه د دولت وظیفه ده، په شرط دې باندې چې یوه اجماع د ملت له خوا نه هم موجوده وي. اجماع یوازې دغه 3 4 5 سیاسي ګوندونه نه دي چې د کوم ټوله ورځ د دغه د هغه لوبغاړي دي،
په مجموع کې ټول ملت ټول افغان ما په تور د مثال زه تاسو ته وایم چې اوس د خوست کې که تاسو هغه وکوئ عمومي یو سروې وکوئ ټول خوستوال درته وایي چې موږ د دغه نه ملاتړ کوو بنا پر د کوچني خنډونه چې موجود وي هغه حل کېدای شي. زه مطمئن یم چې طالبان ته اصلي پوښتنه دا وه چې طالبان اوس څنګه دغه ته هغه شول چې پخوا یې صلح ته هغه طالبان هم په دې باندې پوه شول چې بدون له دولت نه بدون له اشرف غني نه او بدون له دولتي ټیم نه چې پکې موجود وي دغه مذاکرات سر ته نه رسیږي. دا مذاکرات ناسم دي او په نړیوالو قوانینو کې هم په نورو هیوادو کې ښه ژوندي موږ مثالونه لرو. په نورو هیوادونو کې چې دا ډول ستونزې موجودې وي په هغه هیوادو کې هم عین مسله موجوده وه. مثال یې سره وړای شم عین مسله موجوده وه مګر اصلي ټاکونکی نقش دولت لوباوه. بنا پر دې دغه ټیم دوی مجبور شول په دې باندې پوه شول د نړیوالو قوانینو په اساس باندې په نورو مسایلو باندې چې د افغانستان د دولت ټیم یا هغه څوک چې دولت تعیین کړی وي د هغې سره دی هغه وکړي مذاکرات ترسره کړي او دا مذاکرات به په دې کې به هم زیاته غوښتنې موجودې وي. زه داسې فکر کوم د طالبانو لخوا هغه غوښتنې به دا وي چې دوی به انتخابات په مشکل سره ووایي چې موږ انتخابات نه منو موږ اسلامي امارت او موږ دغه شکل نه منو مګر اخر نتیجه زما په نظر باندې زما تحلیل په اساس باندې به همدغه ته راشي. اشرف غني بیګا په خپلو خبرو کې ښه خبره یاده کړه چې ویل چې که مخالف دی که زمونږ رقیب دی که زمونږ سیال دی که زمونږ سره کاندید دی که زمونږ طالب ورور دی دا یو ځل به دا حکومت پراخ بنسټه حکومت جوړوو اما دا پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. اوس سوال به داسې پیدا شي یا به ته دا پوښتنه وکوې چې د اساسي قانون به دوی نه ومني. اساسي قانون خو دا یوازې نه د اشرف غني کار دی نه د عبدالله کار دی دا د دولت کار نه دی دا د ملت کار دی چې په اساسي قانون کې تغییر راولي. ملت شی دی چې هغه د لویه جرګه به راټولیږي لویه جرګه به د ولس نه جوړیږي او هغه ارکان چې په اساسي قانون کې ذکر شوی دی ورنه هغه خلک به راټولیږي اساسي قانون کې به تغییر راولي. بنا پر دې تغییر نه طالبان کولی شي ردولی شي نه اشرف غني ردولی شي نه عبدالله ردولی شي تغییر چې راغی هغه تغییر په اساس باندې به دوی حرکت کوي. خو طالبان صاحب د دې سره بېګا نهایي پایلې اعلان شوې خپله د طالبانو ویاند چې ځان معرف کوي ذبیح الله مجید په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل زړهمنه یې وکړه چې دغه نهایي پایلې موږ ته د منلو نه دي او موږ به خپلې مبارزې ته یعنې جهاد ته لکه څنګه چې مو پیل ورکړی همغه شان به پیل ورکړو. د دوی اساسي ستونزه یوازې له ولسمشر غني سره ده چې د بیا ځل په کامیابېدو باندې دوی دغه څرګندونې کوي په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم ډېرې زیاتې نږدې پاتې تر څو خپلې سولې ته هر اړخ ورسیږي. د دوی خبره به د اشرف غني سره هم وي مګر د اشرف غني سره ډېره نه ده. د دوی د دغه انتخاباتو سره چې اوس نظام چوکاټ معلوم شو او انتخابات وشول رئیس جمهور معلوم شو د دوی اصلي غوښتنه به دا وي چې که چیرې موږ انتخاباتو ته دوی مجبور دي چې انتخابات ومني. که انتخابات موږ منو نو دا انتخاباتو کې به موږ سهم اخیستی وای موږ باید برخه پکې اخیستی وای ځکه زیاتره تبلیغات داسې کېدل پخوا که تاسو رسنۍ هم بعض د رسنۍ به دا خبرې کولې چې که چیرې طالبانو نه څوک ځان کاندید کړي امکان د دې شته چې د اشرف غني نه یې دوی وګټي او دوی د امیدواري لرله. نن ورځ دوی همدغه هرکلی نه ورته شوی چې راځئ تاسو ځان نوماند کوئ او په دا وخت کې دا متاسفانه دوی دا چانس د لاسه ورکړ دوی د دې ته منتظر وو یا د دوی د ستاند دغه مشاورې وي چې د انتخابات وځنډېږي او په دې باندې ځینې کسان البته پخوانی ولسمشر هم که فکر دی وي د ملګري نه یې په انتخاباتو کې برخه واخیسته نه د انتخاباتو نه طرفداري وکوله هغوی هم دا ویل چې د انتخابات وځنډېږي تر څو پورې چې جوړه وشي د طالبانو سره نتیجې ته ورسېږي وروسته له دې نه د انتخابات وشي چې طالبان هم تر څو برخه پکې واخلي. په هغه وخت کې دا اشاره شوې وه دا معلومه ده چې دوی انتخابات نه ردوي. ولې چون انتخابات اوس وشول وخت نه تیر دی زه فکر کوم چې دغه پیشنهاد چې بیګا اشرف غني وکړو
دا پیشنهاد ته به اخر طالب هم راځي، دې ته به بل هم راځي او په دولت کې به سهم اخلي. اما تڼیوال صاحب ته خبر هم کوي د دې سره سره دلته یو بهانه لټول نه دي، دلته د سولې خبرې ډېرې زیاتې نږدې وي لکه پخوا چې نږدې. اوس دلته نهایي پایلې اعلان شوې، ولسمشر غني د دویم ځل لپاره د بیا هم د افغانستان ولسمشر انتخاب شو. دوی بیا اوس دلته یو بهانه لټوي، تر ډېره وړاندې بهانو ته په کتو سره هغه نهایي پرېکړو ته چې دوی رسېدلي وي نه یو بهانه به پکې راولاړه شوه. اوس ایا تاسو بهانه نه بولئ چې د ولسمشر غني په کامیابېدو سره به داسې ټویټر کوي او داسې څرګندونې کوي چې دغه پایلې د نه منلو دي؟ بالکل دا بهانې دي، ولې دا هغه بهانې دي چې ټاکونکی نقش به ونه لري. ځکه ما مخکې وویل چې دا اوس د اشرف غني په مقابل کې به یو څه ستونزې موجودې وي، خو موقتې به وي. هغه ستونزې دا دي چې پاکستان جمع ایران، جمع روس، جمع چین امکان لري دا خلک هم په پټه هغه کې وکړي، او جمع د مخالفین عبدالله او د ده ملګري دې خو واضح وویل دا ټول کله سره یو کې، نو د ده دپاره باید څه ستونزه جوړه. اما دا ستونزه زه داسې فکر نشم کولی چې دغې ټاکنې ته چې دی رئیس جمهور تعیین شوی دی تغییر به ورکړي. تغییر په دې نشي ورکولی، په مقابل کې که دوی ستونزې جوړوي، ملت دلته افغان ملت اوس ویښ دی، اوس که تاجک دی، که ازبک دی، که بل دی. تا به اورېدلي وي بېګا چې عطا محمد نور وویل په هغه باندې جدي انتقاد وکړ په عبدالله باندې چې ته نشې کولی چې د جمعیت له ادرس نه ته په اشرف غني باندې انتقاد وکوي، یا د جمعیت د ادرس نه ته د جمعیت نه وتلی، ته جمعیت زما سره دی. نو بنا پر دې اوس که ازبک دی، که تاجک دی، که بل هغه دی، د افغانستان په مجموع کې افغان ملت اوس ستړی شوی دی، له دغه حالت نه ستړی شوی دی، نه په دغه کوارو پسې، نه په دې لیډرو پسې روان دی. اوس به ته وګورې چې افغان ولس په خپله د یو قوت جوړ شي. کله چې افغان ولس یو قوت شو او دا قوت په طبیعي ډول په اشرف غني په ملاتړ کې، اشرف غني په اطراف کې به ودرېږي، نو بنا پر دې زه فکر کوم چې مقابل طرف یې دومره مقاومت نشي کولی، ولې ستونزې به تر یوه حده پورې موجودې وي. د عبدالله په یادونو سره دلته موقع ته په کتو سره دوی څه غواړي؟ وړاندې د همدغه سیال رقیب همدا و په سالم رقابت کې، د ځل ولسمشر غني بیا د دوم ځل لپاره له ده نه په سالم رقابت کې هغه د مخ ته لاړ او د افغانستان دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. عموما د عبدالله ستونزه تاسو څنګه درک کوئ او کومه ستونزه لري دی په دې برخه کې؟ عبدالله خو نه یوازې عبدالله، اوس په دې باندې موږ پوهیږو. کامران صاحب د یوه خبره درته هغه کومه چې اوس طالب هم هغه طالب نه دی چې دی ووایي چې د اسلام مسله ده. اساسي مسله دوی فقط اشغال وظیفه په نظر کې نیولې ده. اشغال ختم شو نو اسلام مسله ده. اوس د چوکۍ مقام موقف مسله ده، که طالب دی هم مقام موقف غواړي، که عبدالله دی هم په دولت کې یو مقام موقف غواړي، که د سره نور د هغه ګروپ چې ده د هغه ټول دغه دی هم مقام موقف غواړي. زه فکر کوم چې دا خبره بېګا په خبرو کې بیا تکرار به د کومه واضح شوه چې اشرف غني وویل چې ټول افغانان اوس رقیب زما، سیال زما، کاندید زما، بل زما، طالب زما، دغه په دې هغه باندې نشي کېدای چې موږ یې رد کړو، بلکې پراخ بنسټه حکومت به جوړوو. اما حکومت به داسې حکومت وي چې اشرف غني به تعیینوي، نفر به تعیینوي، طالب ته به هم برخه ورکړي، ښه غوره برخه به ورکړي، او هغه ته به هم عبدالله به هم یو وزیر کې په یو ځای کې به وزیر وي. اوس پخوا رئیس اجرایه یو وزارت به ورته ورکړي، بل ته بل یو وزارت ورکړي، بل ته به یو وزارت، یعنې پراخ بنسټه په دې معنی دی. نو په دې نسبت باندې دغه اشاره دغه چې د څراغ شین څراغ ورته هغه دې هدف همدا دی. دوی به اوس کوشش کوي، ډېر فشارونه به واردوي چې موږ یې نه منو، هغه کوو، طالب به وایي. اما دا ټول په مجموع کې زما په نظر باندې دا به خاموشیږي او بالاخره نتیجه نه ورکوي. اشرف غني قانوني رئیس جمهور شو او د رئیس جمهورۍ لاره چې څوک په ده باندې انتقاد لري، زه بیا هم درته وایم چې بیا ویلی شي وزارت هغه ته لوی ستره محکمې ته هغه وکوي، عریضه وکوي او د انتخاباتو د ټاکنې کمیسیون تر فشار لاندې راولي، هغې ته ووایي، وروسته له دغه نه که په هغه باندې اثبات که خو صحیح ده، او که ونه شو
نو خو هسه غیر قانوني کار خو نشي کولی. د وروستۍ پوښتنې په توګه په اکثریت ولایتونو کې بیا ځل تکرار را نشي چې په افغان حکومت او په ښکیلو خواو په طالبانو په هر ډله افغان ملت غږ وکړ چې سولې ته دوی هیلهمندي وښوده او د سولې په راتګ د رښتینولي سولې په راتګ سره دوی خوشبیني وښودله او په دغه دواړو ښکیلو خواو یې غږ وکړ. ستاسو په ان آیا دغه ښکیلې خواوې او تر څنګ به افغان حکومت د دوی دغه ارمان تر څومره پوره کړي؟ زه فکر کوم چې دوی به خپله هڅه وکړي، اما د دوی هم خپلې لارې پرېښولې دي، هم عبدالله خپله لار پرېښولې ده، د خلاصون لار دروازه یې خلاصه پرېښولې ده په خبره کې بېګا چې ما واورېدل، او د طالبانو خبره طالبانو خپله دروازه خلاصه پرېښولې ده، او په مقابل کې نوره ګاونډي هېوادونه تر اوسه پورې هغې نظر معلوم نه دی چې هڅه وایي، خو زه فکر کوم چې هغه څه ونه وایي، پټ کوم کار کوي. بنا پر دې آخري نتیجه به دا وي، آخري نتیجه به دا وي چې دوی به په دولت کې سهم اخلي، دوی به هیڅ یو بایکاټ نه کوي، ځکه دوی د اوس د چوکۍ په خوند باندې پوه شوي دي، طالبان هم اوس په دې باندې پوه شوي دي، دوی سیاست کوي د چوکۍ لپاره، هغه اصلي هدف چې اشغال منځه لاړو نور، نو دوی ارزو لري چې په دې مملکت کې دوی هغه وکوي، یو حاکمیت وکوي، یو کار وکوي، او دا به تر سره رسیږي. آخري نتیجه به دا وي چې یو 15 ورځې به دوی مظاهرې وکوي، تظاهرات به وکوي، بله به وکوي، مګر هیڅ نشي کولی. زه اطمینان درکوم چې طالب به راځي، مذاکراتو کې به یو څه ګذشت کېږي، اساسي قانون کې به تغییر راځي، دا د دوی حق دی، او کله چې تغییر راغی مطابق د هغې به هغه سر ته رسیږي، او بالاخره نظام کې په وطن کې به ارامي راځي، ځکه خلک ستړي دي، ولس ستړی دی. 100% به ونه وایم 95% افغانان د دغې تږي دي چې څوک دوی ته ارامي راولي، ارامۍ د سولې بله لار نشته غیر له دغه. ډېره زیاته مننه کور ودان تڼیوال صاحب چې بحث کې مو ګډون وکړ. درنو لیدونکو، د سولې د راتګ په مورد را سره د په خوست کې د سیاسي ګوندونو او مدني نهادونو مشر ښاغلی میرنګل تڼیوال و چې بحث یې درلود. دا چې بلې نوې موضوع ته راګرځو، نو موږ ته اجازه راکړئ، رمه ملسه.